السلام علیکم. زه انجینر محمد آغا مبارز یم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن به کېکاږئ. ګرانو لیدونکو، تېره ورځ یا په تېرو ویډیو کې موږ د ساین د قانون په هکله خبرې وکړې او د ساین قانون هم ثبوت کړه. اوس راځو دې ته چې څنګه کولی شو د ساین د قانون په مرسته باندې یو سوال حل کړو. موږ ته یو مثلث راکړل شوی دی د A B C یو قایم الزاویه مثلث دی. په دې قایم الزاویه مثلث کې یوه زاویه راکړې ده 80 درجې، دوه نورې زاویه نشته. همدارنګه د B زاویه په مقابل کې چې کومه زله پرته ده دا موږ په B باندې نومولې، د ده اوږدوالی موږ ته راکړی 9 سانتي متره. او همدارنګه د C زاویه په مقابل کې چې کومه زله ده دا موږ په C باندې نوموو او د ده اوږدوالی دی 6.3 سانتي متره. موږ ته وایي دا مثلث حل کړئ. د دې مثلث د حل کولو نه مقصد دا دی څرنګه چې موږ د پخوانۍ هندسې نه پوهیږو چې مثلث 3 زلې او 3 راسونه لري، موږ ته او 3 زاویه لري. موږ ته په دې مثلث کې یوه زله راکړي، 2 زاویه نشته. همدارنګه په دې مثلث کې یوه او دوه زلې راکړي، یوه زله نشته. راته وایي دا پیدا کړه. نو دې لپاره چې موږ دا پیدا کړو، راځو هغه معلومات چې په سوال کې شته هغه ځان سره لیکو او هغه معلومات چې موږ نه یې غوښتي دي هغه پیدا کوو. اول لازم د A زاویه موږ سره نشته، دا هغه معلومات دي چې موږ نه یې غواړي. همدارنګه د A زله دا هم نشته. همدارنګه د C زاویه دا هم نشته. دا 3 مفاهیم یا دا 3 کمیتونه به پیدا کوو. همدارنګه په سوال کې معلوم کمیتونه چې کوم دي، د B زله ده چې دا 9 سانتي متره ده، د C زله ده چې دا 6.3 سانتي متره ده، او همدارنګه د B زاویه موږ سره ده 80 درجې. موږ ته وایي دا مثلث حل کړه. د مثلث د حل نه مقصد دا دی چې د مثلث دا ټولې زلې چې کومې ورکې دي او کومې زاویې چې ورکې دي دا پیدا کړئ. نو د پیدا کولو لپاره مخکې له دې چې سوال حل کړم، لومړی د ساین قانون لیکم. د ساین قانون په دې ډول دی چې ساین د A زاویه پر A زله دا مساوي دی ساین د B زاویه پر B زله، او دا مساوي دی ساین د C زاویه پر C زله. دا د ساین قانون و چې په تېرو ویډیو کې موږ په دې باندې بحث وکړو او دا هم ثبوت کړو. اوس راځو دې لپاره چې لومړی څه رقم عملي اجرا کړو تر څو د A زله پیدا شي، همدارنګه د A زاویه او د C زاویه پیدا شي. ګرانو لیدونکو، د دې په هکله باندې چې تاسو دا پیدا کړئ، تاسو به فکر وکړئ هغه معلوم کمیتونه چې تر ټولو اسان دي او اسانه لاسته راځي هغه به لومړی پیدا کړئ. څرنګه تاسو وګورئ، دا یو قایم الزاویه مثلث دی. دغه د C زاویه پکې قایمه ده او دا د A زاویه موږ سره نشته. د دې لپاره په لومړي سر کې چې موږ غواړو عملي اجرا کوو، موږ راځو لومړی د C زاویه پیدا کوو. د C زاویه د پیدا کولو لپاره موږ ګورو چې موږ ته ویلي په سوال کې چې دا یو قایم الزاویه مثلث درکړل شوی دی، نو پس موږ ته معلومیږي چې د C زاویه پکې قایمه ده. نو فوراً موږ لیکلی شو چې د C زاویه مساوي 90 درجې. قایمه زاویه معنا هغه زاویه ته ویل کېږي چې پراخوالی 90 درجې وي. اوس راځو په دویمه برخه کې موږ غواړو د A زاویه پیدا کړو. د A زاویه د پیدا کولو لپاره د دې لپاره چې د A زاویه پیدا کړي د ډیرو ساده مفاهیمونه موږ کولی شو دا زاویه پیدا کړو. ولې؟ په تېره هندسه کې موږ لوستي دي، داسې یوه قضیه موږ په هندسه کې لوستې وه چې په مستوي کې د مثلث د داخلي زاویه او مجموعه یو ثلاثیه درجې ده. نو پس د دې مثلث لپاره به داسې ولیکم، داسې به ولیکم چې په د A B C په مثلث کې د A زاویه پراخوالی جمع د B زاویه پراخوالی جمع د C زاویه پراخوالی مساوي یو ثلاثیه درجې. اوس راځم د A زاویه پراخوالی نشته، دا خپله لیکم
جمع د بي زاویه پراخوالی په سوال کې موږ ته راکړل شوی دی 80 درجې جمع د سی زاویه پراخوالی نشته خو موږ دلته پیدا کړو چې سی زاویه موږ سره 90 درجې ده ځکه موږ ته ویلو چې دا یو قایم الزاویه مثلث دی او د دغه نښان نه معلومیږي چې دا 90 درجې ده نو پس به لیکم د سی زاویه په ځای 90 درجې مساوي 1 او 80 درجې د دې ځای نه چې غواړو د ا زاویه پیدا کړو نو د ا زاویه مساوي کیږي 1 او 80 درجې دا معلوم حدونه دي د مساوات هغې لوري ته انتقال او منفي 80 درجې منفي دا چې مساوات هغې لوري ته انتقال کو منفي 90 درجې د دې ځای نه به د ا زاویه موږ سره مساوي شي 180 درجې منفي 80 درجې او منفي 90 درجې به شي منفي 1 او 50 درجې د دې ځای نه به د ا زاویه موږ سره مساوي شي د 10 درجو سره 180 درجو نه چې 150 تفریق کو 10 درجې پس د ا زاویه هم موږ سره پیدا شو چې دا ده 10 درجې اوس که وګورو په مثلث کې درې کمیتونه مجهول یو د ا زاویه وه یو د ا زوله وه یو د سی زاویه وه د ا زاویه هم موږ پیدا کړه د ا زوله ورکه ده او د سی زاویه موږ هم پیدا کړه اوس راځو موږ د ا زوله پیدا کوو د ا زولې د پیدا کولو لپاره راځم د سین د قانون نه استفاده کوم خو ګرانو لیدونکو اوس په دا فکر وکئ چې موږ غواړو د ا زوله پیدا کړو د سین په قانون کې په دغه مساوات کې کم نسبتونه راواخلو تر څو د ا زوله موږ ته پیدا شي نو دې لپاره چې د ا زوله ورکه د لومړی دغه نسبت باید حتما راواخلم نو داسې به ولیکم چې سین د ا زاویه پر ا زوله مساوي اوس ګورم چې ساین د بي پر بي راواخلم که ساین د سی پر سی د دې لپاره چې ته وپوهېږي چې ساین د بي پر بي راخلي او که ساین د سی پر سی کم یو ګټور دی ته به وګورې چې د بي زاویه شته هو د بي زاویه شته د بي زوله شته هو د بي زوله شته نو پس په دغې تناسب کې به یوازې یو مجهول وجود ولري نو پس موږ راځو موږ د دې لپاره د ساین د بي زاویه پر بي زوله موږ کولی شو ساین د سی زاویه پر سی زوله راواخلو هو ولې ځکه د سی زاویه هم وجود لري او د سی زوله هم وجود لري کولی شي د دغې رابطې نه استفاده وکړي او همدارنګه کولی شي له دې رابطې نه استفاده وکړي چې ولیکي چې ساین د ا زاویه پر ا زوله مساوي ساین د سی زاویه پر سی زولې سره د دواړو رابطو نه که ته استفاده وکړي ته به خپل هدف ته ورسیږي او مجهول کمیت به په لاس راوړي اوس راځو په دغه رابطه کې قیمتونه وضع کوو موږ به د دې رابطې نه استفاده وکړو تاسو بیا په دغه رابطه باندې هم امتحان وکړئ راځم لیکمه ساین د ا زاویه موږ سره شته 10 درجې تقسیم پر د ا زوله دا ده چې دا موږ سره مجهوله ده نشته وبه لیکم ا خپله مساوي ساین د بي زاویه موږ سره ده ساین د 80 درجو تقسیم پر د بي زوله ده موږ سره 9 سانتي متر ګرانو لیدونکو هر کله که تاسو د ساین د قانون نه استفاده کوو او داسې یوه رابطه مو ولیکله او په دې کې یوازې یو مجهول پیدا شو نو پس تاسو په عملیه اجرا کوئ خو که چېرته 2 مجهوله پیدا شو نو تاسو کوشش وکړئ چې داسې یو بل کمیت د بلې لارې پیدا کړئ تر څو د ساین په قانون کې یوازې یو مجهول پیدا شي اوس د دغې رابطې نه د ا قیمت پیدا کوو د ا قیمت د پیدا کولو لپاره طرفین ضرب وسطین ا به مساوي شي دا ضرب دا تقسیم پر دی وبه لیکم چې 9 سانتي متره ضربي ساین د 10 درجو تقسیم پر دا ضرب دا تقسیم پر دی ساین د 80 درجو د دې ځای نه به د ا قیمت مساوي شي 9 سانتي متره به خپله ولیکو ضربي ساین د 10 درجو دی 0.5 یا 1/2 همدارنګه ساین د 80 درجو چې قیمت محاسبه کو موږ دلته محاسبه کړی دی ساین د 80 درجو کېږي 0.8 دا مساوي کېږي 9 سانتي متره چې په 0.5 کې ضرب کړم دا به شي 4.5 سانتي متره تقسیم پر 0.8
دلته ګوره احتیاط په دې ځای کې 0.86 چې دا د یوې زاویه سین دی داسې نه چې د دې سره هم د سانتیمتر واحد ذکر کوي د دې ځای نه به ا مساوي کېږي دا چې راواخلو په دې تقسیم کو د تقسیم حاصل یې موږ سره دی 15.19 سانتیمتره پس موږ سره په دې مثلث کې د ځای ا زوله هم پیدا شوه نو پس دې ته وایي د مثلث حل کول هر کله که وغواړو موږ په د ساين د قانون په واسطه باندې یو مثلث حل کړو نو ډیر څه معلومات شاید تاسو د پخوانۍ قضیو د پخوانۍ معلوماتو څخه په لاس راوړئ او همدارنګه هغه معلومات چې د پخوانیو قضیو یا مسایلو په واسطه لاسته نه راځي د ساين د قانون په مرسته یې داسې حل کړئ هیله ده چې د سوال په هکله به معلومات اخیستي وي همداسې ډیر مثلثونه تاسو کولی شئ د ساين د قانون په مرسته باندې حل کړئ تر بیا